السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تر حمد صلات او سلام وروسته د مسلمانانو هوښیارو او زیرکه مشرانو ته اړتیا هر نظریه او مسلک هوښیارو او زیرکو مشرانو ته اړتیا لري چې د خپل ضعف او قوت ټکي وپېژني او د دښمن په مکرونو فریبونو او توطئو پوه اوسي. د اوسنیو مسلمانو سیاستوالو او حاکمانو لپاره د قرآن عظیم شان او نبوي سنتو د علم ترڅنګ عربي ژبه د اسلام تاریخ د نړۍ معاصر تاریخ د نړۍ جغرافیا د ګران هیواد معاصر تاریخ او جغرافیا معاصر اسلام دښمنه ډلې او په اسلامي هیوادونو کې فعالیتونه د نړۍ جاسوسي ادارې فکري استعمار او فکري پوهنه او د اسلام د سیاسي او اقتصادي نظام پیژندل ورته اړین دي. د شرق نابغه او د اسلامي امت شاعر علامه اقبال رحمه الله هغه د قائد صفات په لاندې منظوم کلام کې داسې څرګندوي: نگاه بلند سخن دل نواز جان پرسوز یہی ہے رخت سفر میرے کاروان کے لیے. یعنی لوړ او نظر او فکر زړه راښکونکې جالبه وینا فصیحه خوږه ژبه او له عاطفې او له زړهسوي ډک زړه د ژوند په ډګر دغه د یو ملت د مشرتابه صفات دي. په بل منظوم کلام کې علامه د قائد صفات داسې انځوروي: یقین محکم عمل پیهم محبت فاتح عالم جهاد زندگانی میں یہی مردوں کے تقدیر ہے. یعنی ټینګ مضبوط او پوخ ایمان د دین او د دنیا په چارو کې دوامداره هڅې او له خپل رعیت او بشریت سره زړه خواخوږي د ژوند د هڅو په ډګر دغه د میړنیو خلکو صفات دي. په کلام الله مجید کې الله پاک جل شانه د قائد دو صفتونه د سورې بقرې په 2 سپاره کې الله پاک ذکر کړي دي: وزاده بسطة فی العلم والجسم. وزاده الله تعالی ورکړي دي، زیات کړي دي توالوت لره بسطة فراخي فی العلم په علم کې والجسم په جسم کې. نو علمی صلاحیت او په همدې توګه جسمانی صلاحیتونه د قیادت لپاره ضروري صفات دي. په همدې توګه په قرآن کریم کې بل ځای کې الله تعالی فرمایي: ان خیر من استاجرت القوي الامین. دا د پیغمبر د لور وینا ده، خپل پلار ته الله تعالی ته حکایت کوي: بېشکه تا چې څوک په اجوره نیولی دی هغه قوي دی جسمن او امین دی د امانت خاونده. نو قوت او امانت دا 2 صفتونه قرآن کریم په بل ځای کې د قائد لپاره ذکر کړي دي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.